رامنځته شي او د سیمې مشترکې ګټې او مشترک تهدیدونه په دې باندې خبرې وشي. د غونډې ټولو ګډونوالو په اتفاق سره دا خبرې وکړي چې په افغانستان کې امن، ثبات او د افغانستان ترقي دا د ټولې سیمې په ګټه ده او له هیڅ نوع اخلال او بې امنیتي سره باید په سیمه کې هیڅ نوع همکاري ونشي. دوم، په سیمه کې د اقتصادي ودې دپاره په دې تاکید وشو چې لوی لوی پروژې لکه ټاپي، ټاپ، کاسازر، د خط آهن پروژې د دې د عملي کارونو په شروع کېدو کې یو له بل سره همکاري وشي. همدارنګه په دوحه کې چې کومه غونډه را روانه ده د ملل متحد تر سرپرستۍ لاندې، په هغې کې باید د افغانستان غوښتنې په نظر کې ونیول شي او هلته د افغانستان حکومت دریځ او موقف په نظر کې ونیول شي. له دې نه علاوه په سیمه کې چې کوم ثبات راغلی، کوم امنیت ټینګ شوی، دې ته وده ورکړل شي، په دې باندې کار وشي، یو له بل سره همکاري وشي. تر ټولو مهمه ده چې د سیمې هیوادونه له روسیې تر چینه، بیا له ایران او تر پاکستان او ګاونډیو هیوادو ټولو په دې تاکید ده چې سیمه یو له بل سره همکاره وي، یو له بل سره وصل وي او په دې کې بیا افغانستان د تجارت او د ترانزیت په برخه کې مرکزي رول ولري. د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا تر مابین د وصل ذریعه سي، د اقتصاد مرکز سي.